موسی علیہ السلام الله رب العزت د فرعون پسپور استغو باندې چې کله به ویل زما ګمان داري په موسی علیہ السلام باندې وانی لاظنک یا موسی مسحورا زما یقین او ګمان داري چې موسی علیہ السلام لیونه دی او جادوګر دی دای په مخامخ بیزتی وا چې فرعون وی او دا خبره کولا انی اخافو زیریګم پدی بانی ایظهر فی الارض الفساد چې دا فسادی دی دیزه قتلوم ما پریدی دا د موسی علیہ السلام بیزتی علی الاعلان کولا دارنګ بل موقع چې پاغه موقع باندې د موسی علیہ السلام د بیزتی د پاره پاغه باندې الزام لګول د یو زنانه په ذریعہ چې د موسی علیہ السلام بیزتی وشي درجه او مقام کم شي نو هغه زنانه لمسولی وا خو الله رب العزت سو فرمایل فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله دا هغه نه بریک کم چې دی وینا د موسی علیہ السلام په باره کې کولا کم وینای چې د موسی علیہ السلام په باره کې کولا قرآن فرمائی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها دید موسی علیہ السلام سپکوالے کاؤ دید موسی علیہ السلام بیزتی کولام پاغی تور و تہمت بیزائے لگاؤ لیکن اللہ رب العزت فرمائی وکان عند اللہ وجیہا اغد اللہ پا نزبان دیر لوی عزت والو دیر مخوریزو دیر لوی مقام و مرتبے والو د خپل کوشش وکا خو موسی علیہ السلام عزت کم رنکا داغ په عزت کی کمی را نوستا قرآن فرمائے اگورا اللہ رب العزت علم لسمر لوی درجہ و مقام ورکڑے دے لوی د شرافت والا درجہ ورکڑی دا لیکن کلچ دا علم دا ذریعہ د موسی علیہ السلام د بیزتی د موسی علیہ السلام د ختمیدو د موسی علیہ السلام د درجی د کمیدو د پارا استعمال شوه دے قرآن هغه ته نسبت کړي دے علماء کرام لکی واتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین قرآن فرمائی آغا حالت را یاد کئی خلق را جمع شو سکسان لڑل بلعام ابن باعورا تا بلعام ابن باعورا دا پا بنی اسرائیلو کی لوی عالمو بلعام ابن باعورا دا پا بنی اسرائیلو کی لوی عالمو او د په باره کې علما مفسرین دا خبره کوي چې دا بلعام ابن باعورا مستجاب الدعواتو چې چاته به دعا کول او دعا به داغه د پاره وغوښته الله به قبولولا او چې چاته به خیری ازار وکړل نو هغه د خیری ازار قبل دل به فوراً کېدل فوراً به داغه خیری او ازار هغه قبول شو دی قوم کې څه کسانو
او هغه کسان یو څو رالل او بلعام ابن باعورا ته وایي سیب تا خو منلی شي ستاسو درجه ده مقام دی مرتبه دی ده ته به داسې حساب وکړي تا له مونږه هر څه درکو که پیسې وې پیسې درکو که څه ته وې هغه د لمونږ درکو د مال او د دولت لالچ یې ورکه بلعام ابن باعورا ته قرآن فرمائی آتیناہ آیاتنا ملاو عالمو او بلعام ابن باعورا نمو قوم لالچ ورکو لالچیان خو بازی وی د موسیٰ علیہ السلام خلاف قومو نو آغا خلق رالل چې کم د موسیٰ علیہ السلام خلافو دیو لمسولو دا بلعام ابن باعورا لمسولو او لمسونه دا ورکو چې ته څومره سره غواړې څومره سونه غواړې څومره مال غواړې څومره دولت غواړې دا به وکړو دا بدل وکړو دا بدل وکړو خو ته داسې حساب وکړه چې د موسی علیه السلام پسې خیري او وزار وکړه او د پسې بد ووایه بد دعا ورته وکړه دای بلعام ابن باعورا ولمسولو حالانکہ علماء کرام لکھی اور قرآن ہم فرمائے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اللہ وی مونږ د خپلو آیاتونو پویا ورکړې وه ډېر ښه انسان خو لیکن هغه دوکش ولمسېد لمسون ورته وشه او داغه چې کم مقام او کم حیثیتو نو هغه غلط استعمال کو ځای دغه نو په غلط ځای استعمال شو لمسون ورته وشو چې ته به موسی علیہ السلام ته خیرې کې او داغه بېزتي به کې بس دې قرآن فرمایي فانسلخ منها دې د هغې په لالچ کې راغی او داغی امنل او موسی علیہ السلام تے خیری او ازار او بدرد وینا کولا دا ازار او خیری چی کل موسی علیہ السلام تا او بدرد آغت وینا کولا اللہ دا آغا زبان پا بل طرف کا اللہ زبان پا بل طرف کا او د موسی علیہ السلام په ځای باندې ځان ته خیرې وزار شروع کړل د خود موسی علیہ السلام پتا تباہی باندې او داغه په ختمولو باندې او داغه په مقام او درجه ختمېدو باندې مال او دولت او لمسون واغسته خو الله رب العزت داغه زبان تاو کو ځان تیرا تاو کو او قرآن داغه مثال بیانوي چې ګوره څومره لوی مقام و علم مقام و د علم درجه وا مثال لوی پټکې والے خو غلط استعمال شو نو چې غلط استعمال شو نو قرآن څه فرمایي بیا ورته دا نه وایي ځکه چې د پیغمبر درجه پسې اور د یو داسې شخصیت درجه پسې چې هغه الله غ درجه او مقام ورکړو داغه په کمیدو داغه په ختمېدو پسې ولګید نو قرآن وایي فمثله کمثل الکلب علم لاړ مقام لاړ درجه لاړه مستجاب الدعوات ختم شو الله داغه حال بیان کا فمثله کمثل الکلب د مثال په مثال د سپیشه الله ورته بیا دا نور نمونه نالی ځکه کار د سپیو کا قرآن فرمائی ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث کپریدی نو ام جبه راوستی دا کسورت نویم نو جبه راوستی دا
که د ځان نه کورې نوم جبې راویستي دا د سپي مثال دی که څه دې ورته ویلي نو هم غاپي او که څه دې ورته نه ویلي نو هم غاپي در پسې قرآن فرمایي سپی اوس د که ډېرو غاپي چا پسې نو د چا درجه خو کمولی نه شي آواز سگا کم نکند رزق گدارام شاعر وئی تم اور میرے قتل کی تدبیر بہت خوب تم اور میرے قتل کی تدبیر بہت خوب آواز سگا کم نکند رزق گدارام او فارسی کی چور سره کم شعر لگے دلے رے نو آغا وی عرفی تو میں اندیش ز غوغائے رقیبا آواز سگا کم نکند رزق گدارا د سپو په غپاری باندې د فقیر عزت نه کمیږي دا هغه رزق به نه کمیږي نو دا موسی علیہ السلام پسې شروع شو الله وی فمثله کمثل الکلب مثال د په مثال د سپي شو د خود بل عزت غرزاو د خود موسی علیہ السلام قدر کماو پزان پوی نشا علم غلط استعمالاو نو چې دای غلط استعمالاو نو قرآن فرمائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ اخلد الى الارض د دنیا په حالاتو کې گیر شو نو چې د دنیا په حالاتو کې گیر شو او خپل مقام او ځای نه پیژند چې کم مقام او درجه ول الله ورکړي وا بلکې په هغه چا پسې شروع شو چې هغه دنه په مقام او په درجه کې اوچتو لوی منزله د پیغمبر او د نبوت الله ورکړي وا د په بدعای باندې د په خیرو باندې د په بد زبانای باندې د په بد کردارای باندې د موسی علی السلام درجه نه ورزیدا لیکن د خپل اغه خپل اراده او خدا خپل اراده او خدا نور سکول نشول نو قرآن وی چې دا ارادهم غلط وا فمثله کمثل الکلب مثال په مثال د سپی دی ان تحمل علیه یلهث وداک د ځان نشړی نام نو جبې در پس راويستی دا تترکه یلهث اور کپریدی هم نو جبې در پس راويستی دا خود موسی علیہ السلام درجه کم شو نه کم چاله چې مقام او درجه الله ورکړي دا بس هغه الله ورکړي دا هغه پس کمیږي نه وګوره حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ تام واقعات ډیر دي دا خود انبیاء واقعات مونږ بیانول عیسی علیہ السلام ته وګورم عیسی علیہ السلام پسې سرکاری فتوا جاری شوخه تاریخ لیکلی دی یهود لاړل او په خپل پارلیمنت کې دا قرارداد پاس ک چې عیسی علیہ السلام نعوذ بالله واجب القتل دی دا په خپل پارلیمنت کې دا قانون پاس ک چې عیسی علیہ السلام واجب القتل دی او چا چې دې قتل کنو داغه د پاره انعامات دي هغه رال یهود او په عیسی علیہ السلام په یو باغ کیو او په هغه باغ کې یهود چې دینو په عیسی علیہ السلام باندې وراوړېدل هغه بیزتی کولا یو کسه ورواړولو چې تو ګوره چې د عیسی علیہ السلام حالت څنګه د شتان نشته او دار واغه دی دای چې کس ورواړولو الله رب العزت داغه شکل د عیسی علیہ السلام پرنګ کا ځکه په هغه شکل شکنه نو چې په هغه شکل شو دای څه وخت انتظار وکړ چې اوس به ملګری راواوړي اوس به ملګری راواوړي ملګری نو دای روانولې د دای ورپسې ټول ورالل چې ورالل اوس دای هغه ملګری خپل رونی و
او هغه خپل ملګری چې دی نو هغه لاړو په سولی باندې پانسی که هغې مړ که خپله کې بیا په اشتباه کې پرېوتل کو دا څه وشو مونږ خو دا نه غوښته دا څه وشو دا عیسی علیه السلام و که دا زمونږ ملګری و دې اشتباه کې پرېوتل یو سړی کور ته غوښه راوړلې وه خپل کور واله له نو هغه کور والی چېرته هغه غوښه ګډه وډه کړې وه په بلی کې چېرته ویستې وه او یا چېرته څه چل ورسره کړی و کیلو غوښې یې راوړلې وه نو چې کور ته دا سړی راغی وی غوښه نو خو دې چېرته سایډ ته کړې وه ځان له یا څه چل یې ورسره کړی و وی هغه پیشو خوړلې وی ښه بس پیشو دې ټایم کې راغلی دی نو دې سړي پیشو رانیولې نو چې تللي ده نو کیلو وه نو ده نه خو هم کیلو غوښه خوړلې وه نو ورته وایي که دا غوښه یي نو پیشو څه شوه او که دا پیشو یي نو غوښه څه شوه مقصد یې دا دی چې دروغ وی که پیشو کیلو و نو چې کیلو غوښې خوړلې په کار چې 2 کیلو پیشو شي که نه چې پیشو کیلو وي او 1 کیلو غوښه وخوري نو پیشو به څو شي خو 2 کیلو شوه که نه نو هغه پیشو یې چې وتلله هغه هم کیلو او غوښه هم کیلو وه نو دې ښځې ته وایي په دې کې حیران یم چې دا که پیشو وي نو غوښه مې څه شوه او که دا غوښه وي نو پیشو څه شوه مقصد دا نه دی په دې کې حیران شو چې که دا عیسی علیه السلام وي نو زمونږ ملګری څه شي او که دا زمونږ ملګری نو عیسی علیه السلام څه شي لیکن قرآن څه وایي چې دی خو د عیسی علیه السلام د بېعزتۍ او د هغه د ختمولو او د هغه د لرې کولو کوشش کړی خو الله وایي بر رفعه الله الیه الله هغه لوړ لوړ اوچتو مقامونو ته بر وخیجاو د دې لاس قدر هغه ته ونه رسېدل دی خو دا کوشش و چې مونږ به دی راونیسو مونږ به د ده بېعزتي وکړو مونږ به دی قتل کړو لیکن قرآن فرمایي بر رفعه الله د انبیاء مقام او درجه دا مرتبه دا څوک راکوزولی نشي الله دې مونږ او تاسو ته هم د انبیاء سره مینا محبت او د هغې عزتونه دې الله زمونږ په زړه کې واچوي